مسافرو مزرا نسو وسمي په وسو چې پتن مسافر شوما Children Academy همغه خواته ولاړ یو نو دا مهال کوز جوړیږ راشي دا اوس سره وځو او تاسو ته به د دې همغو ښکلاګانې ښایو راځئ زموږ سره اوسئ روانیو د باربي کیو پروګرام لا نو راځي ډیر زیات خوند راکړي راځي هم سره اوسئ هذا الشيء على كما شقي موسيقي موسيقي انقلابي تشعر مزيوي شي مزيوي اسلامي نادري دغه خو اسلامي دروژې مسلمانان یو د جمعې مسلمانان یو او توبو مې توبې مې مزي مسلمانان یو د جمعه ته دروازې نه تر حجرې مسلمانان یو امانت کې خیانت کوي یوادي مسلمانان یو رونه بدل وځي خرسوي ورسرا زما او ته د سواتنا او نه دروغ وایې نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه او مخ دې د او 1 ملیون روپو دی کم اصل خوی دی د پیسې نه دی میانا او دوره کولارو او لارو مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا درواړم او مسافري شلېدلې کټ دی مال شلېدلې کټ کې نه راځي خوبونه ما بخپله وپېژنې خو ته راغوښې که نه نو اوس راغلی خو دا مار ستا دی دونه ساله که دا ارمانه دا دې بتکۍ دی دا بتکۍ دی هلکه دا خو ډېر ښه ولکه دا بتکۍ دا به څه ته کولاوي دا کولاو ده نو ښه دا کولاو دی خو دا به ما هغه نه کولاویږي که نه دا سر به ته کولاو کې بیا سکې ده وسکه ته یې وسکه زه یې وسکه ته یې وسکه هلکه یخ یې وبدي ښه نو اوس به ته واپس یې دا مازدیګر دی او ډوډۍ به بس کور ته ځو موږ سره یو څو نړیواله که او که نه خوند نه نه خو به کېږي که نه داسې کار وکړه موږ وخوړه او هلکه دا ونسه تا هغه ملګرو ته
نه مرګر تاسو یو خړی تاسو پړل لګا دا وخت تو سیرې په غر کې ولاړ یم ډېر زیات تږی شوی او ډېر زیات ستړی شوی یم خو ما یې راشئ مینوال سره دا زه یې وښایم ورته چې دا په تو سیرې کې په غر کې کمره غوندې کې وه چاچا مې راوستو تصویر راځئ راځئ لاندې راشئ لکه غنم درته ولاړم د بیلتانه سینې مې ټېل ناټېل کوي. سلامونه مینوالو، زه یم تاسو سره مرسي اختر مجروح او موږ سره سراج صاحب تخسرۍ کلي ته راغلی دی او دا موږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې سراج الدین صاحب زموږ کلي ته راغلی دی. سراج صاحب که تاسو ته څه وایي نو ډېره مزه کوو. منصف صاحب زه خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې زه تخسرۍ ته راغلی یم او دلته ډېر زیات خوشحاله ځکه یم چې ستاسو دا مینه چې ده دا د زما دپاره د خوشحالۍ سبب دی ځکه چې ډېر راته خوشحاله یې نو زه په دې وجه ډېر خوشحاله یم. تاسو زما نه د یو کلام فرمایش کړی وختي نو هغه کلام به درسره شریک کوم چې د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي، د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي او ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. او دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي، دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي او تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي. او چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا، چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا، دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي. او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي، دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. مننه جي. او د مختې شعر چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني سراج دې نه ستا د شرافت نه اندازه لګي. دلته د جانان په خوږو موړ مې کا پور ورته تاسو وایي دلته د جانان په خوږو موړ مې کا نغد سودا خده په نصیحت څه کوي. او مینه کې خو زړه کوه توکل کوه، مینه کې خو زړه کوه توکل کوه او مینه کې سوچونه څه سالات څه کوي. او نن را سره کښېنه چې مشغول شو لږ چا سبا لیدلی په سبا او یا سراج نور له خدایه څه غواړي، یا سراج نور له خدایه څه غواړي او ښکلی یار یې درکو په دنیا څه کوي. او یو بل کلام دی چې تا ویل چې زه به درشم او ما ټول کلی خبر کو چې لالی مې را روان دی خورا نغلې زه خفه شوم او ګیله مې درته وکړه نو تا بله واده وکړه او ما بیا کلی خبر کو. شپې او ورځې مې شمېرلې د راتلو نیټه دې راغله بیا را نغلې دروغجنه. اوس زموږ د کلي خلک ما ته وایي دروغجنې، ته دروغ وعدې کړې دروغجن مشر.